زما لپاره دا ژوند ترول ګران دي چې په کم کې افغانستان په داسې حالاتو کې وي. زما لپاره دا ژوند کول ګران دي چې پښتون کې در په در وینمه. پښتانه وطن کې دهشتګردي ده، بدامني ده، په لکاو په شهادت رسېدلي دي، ناسیاله دي. دلته نن سیالي نه ورکوي، نن عزتونه پامال دي، نن لوږې دي، نن تږي دي. زما دپاره مرګ اسانه دی. دا ژوند کې دا د پښتانه دا بدالي لیدل زما دپاره ګران کار دی. او که عثمان له مرګه وویرېدی، که عثمان پټ سوی، سبا دا ټول کان به وایي چې عثمان وویرېدی، عثمان پټ سوی. نو زه به ولې نه پټېږم چې عثمان ته پښتانه عزت ورکوي، عثمان یې مشر کوي، عثمان یې مخکشه کوي چې عثمان د خپل سر د اولاد د خاندان غم اخیستی دی. نو موږ به څه کوو؟ نن د هغه خبره ثابته سوه. نن ځوانان پر مرګ ورځي، نن ځوانان د خپل قام دپاره سرښندنه په مسکا کوي، په خوله یې خندا وي، جیلونه په فخر په داسې سرلوړي باندې کوي چې انسان ورته حیرانه سي. دې جذبې ته، د قام سره، د وطن سره مینې ته دا د ملي شهید هغه خبره وه چې زه خپل قام ته، ځوانانو ته دا ورښومه چې سر معنا نه لري، قام وطن، د قام وطن عزت معنا لري. نن عزیزانو که څه هم ملي شهید نسته، دی د جسم وجود نه لري، فکر وجود لري، نظریات وجود لري، تعلیمات وجود لري، پاته شاته داسې ملګري وجود لري چې هر یو د ملي شهید رنګه پر دې قام، په دې وطن، په محکومو خلکو باندې، پر پښتانه، پر افغانستان، پر افغانیت باندې دغسې سرښندنه کوي لکه څنګه چې ملي شهید عثمان خان کاکړ خپل سرښندنه وکړه. نن عزیزانو وطن ننګ غواړي. نن عزیزانو هغه حالات ختم سو. نن زموږ تر مخ هر څه پراته دي. پخوا چې به دا مشران غږېدو، پخوا چې به دا مختار لالا غږېدی، پخوا چې به دا رضا لالا غږېدی، پخوا چې به دا کاکاجي غږېدی، عیسی لالا، یوسف خان صاحب، دغسې بابت لالا چې به غږېدل چې په پښتانه توره ورځ را روانه ده، په پښتانه، په پښتون قام باندې سخترې را روانې دي او سخترې یو تر بل بترې را روانې دي. نو هغه وخت به خلکو دا ویل چې تر اوسه راغلي نه دي، را روانې دي. نن رالې عزیزه، نن رالې عزیزه، نن ستا سر و مال تحفظ نسته. نن پر تا باندې د دې 50 کاله راسې پر تا بدامني ده. ستا په وطن کې دهشتګردي ده، ستا وینه تویول کېږي د کفر او د اسلام پر نامه باندې، د دین او د دنیا پر نامه باندې. نن زما او ستا ژوند، دا ډېره بخښنه غواړم، د پنجابي تر یو حیوان هم زیات زما او ستا وینه ارزانه ده. نن عزیزانو ولوبې ته حیرانه یو، نن عزیزانو جبر ته حیرانه یو، نن عزیزانو د پاکستان د ریاست، د پاکستان د استعماري قوتونه دې زړورتیا ته موږ حیرانه یو چې یو واره د دومره لوی دهشتګردۍ ځه پښتانه راووتو، اپریشنونه وسو، بربادیانې وسوې، په کروڑونو خلک بې کوره سو، بې کلي سو، پنجاب ته، سند ته، بهر ملکونو ته مسافر سو. زموږ په اپریشنونو کې زموږ کورونه، کاروبارونه، سړکونه، زراعت، زموږ انفراسټرکچر، تعلیم، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ د صحت مراکزونه، دا ټول برباد سو. زموږ عزتونه نیلام سو. بیا د هغې بعد یو جرنل فیصله کوي، یو جرنل باجوا فیصله کوي، فیض حمید فیصله کوي د ده د پلار وطن دی، دی د پښتانه وطن کې 40,000 دهشتګرد راولي. ته څنګه د کروڑونو پښتانه پر هغوی باندې دهشتګردي په یوازې سر، ستا په خوښه باندې، ستا په کبر باندې، تکبر باندې ته پر دوی باندې مسلطه کوې.
یو باجوا فیض احمد پر موږ باندې کومه دهشتګردي ده نه د افغانستان لخوا ده نه د بل چا لخوا ده د فیض احمد د باجوا راوړلې دهشتګردي ده پر موږ باندې دا دغه دی ورکه پاړسۍ ورکه پاړسۍ ورکه باجوا ته ورکه دهشتګردي یې راوړې ده پر افغانستان حملې کوي په باجوا باندې د غدارۍ فتوا ولګوه غداره ډکلیره که تا پاکستان ته دهشتګردي راوړې ده ولې صاحب نه کوې وایي موږ وایو چې یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی موږ وایو چې یو څوک د نه مري نه د فوجي مري نه د پولیس مري په هر چا خوا بدو چې ته وایې چې زما فوجیان مري زه د دې بدله اخلمه وایه ښه د باجوا ځای واخه نو د باجوا یې ولې نه اخې له هغه یې واخه چې څوک ورسره ملګري دي له هغه یې واخه موږ د سره ملګري وو عزیزانو دا څنګه د کفر او اسلام جنگ دی 50 کاله وسو 50 کاله وسو پښتانه لا نه دي مسلمانان د پښتانه په وطن کې لا تر اوسه اسلام نه دی راغلی دا څنګه پر موږ باندې دا حالت مسلط دی د دې په خلاف باندې درېدل پکار دي نن عزیزانو دهشتګردي پر خپل ځای باندې ده نن پر تا د روزګار ټولې لارې درولې دي ستا د بیش قیمتي وسایل ستا دا خاوره ستا اوبه دا وړي په بدله کې نه تا ته دلته غنم درله کوي نه تا ته خیبر پښتونخوا کې غنم درله کوي د پنجاب واحد احسان پر پښتانه باندې هغه غنم دي او د دا احسان عدالت څه ده چې پښتانه ته د اوبو ونډه ورکړي پنجاب ته څه چا په هندوستان کې کم پنجاب آباد دی هغه د پښتانه مفت غله مخوري موږ در کوم تا ته در کوم هغه ته ورکو نن عزیزانو تاسو وګورئ ستا په دې جنوبي پښتونخوا کې ګوره موږ د نفرت خبره نه کوو موږ د نفرت خبره نه کوو موږ بغض نه کوو په سینټ او قومي اسمبلی کې وایه د غږ چې څه وخت ملي شهید عثمان خان کاکړ په سینټ کې وو هغه وایه د غږ وو چې د بلوچستان لپاره د غږ کولی د آیات بلوچ لپاره کولی د کریمه بلوچ خبره کوله د بلوچستانو د سیاسي قومي ثقافتي معاشي تحریک د دې ملاتړ په سینټ کې کولی د ګوادر خبره کوله د بلوچ د وسایل خبره کوله د هغوی د حق حاکمیت د حق ملکیت خبره کوله دا وایي د عثمان خان کاکړ شهید و چې هغه د دوی خبره نمایندګي کوله خپلو بلوچستان هم دې نمایندګي نه ده کړې خو نن که موږ د حساب خبره کوو تاسو ټول په دې ګواه یاست که د دې صوبې خبره کېږي که وایي بلوچستان په هغه کې د پښتون د وجود خبره نشته خلک په دې خبر نه دي پنجاب په دې خبر نه دي سند په دې خبر نه دي چې په بلوچستان کې پښتون آباد دی ستا تشخص دلته نشته ستا شناخت دلته نشته د بلوچستان پر نامه باندې چې وفاق هر څه راوړي په هغه کې د پښتانه برخه نشته 800 عربه سیاسي خلکو اختلاف وکړو د پی ټی آی په حکومت کې 800 عرب روپۍ پیکیج رالی د پښتانه یوه ضلع نه و پکښې 800 روپۍ ستا پر نامه نه وې پکښې د رایزنګ بلوچستان پر نامه باندې 11 عرب روپۍ دا سنټران جوړېږي هنر به ورزده کوي د چسي لخوا په دې کې یو پښتون نشته حتی کې کوټه نشته پکښې چې هلته د پښتون اکثریت شار دی لہذا دوی پښتون ځین باسي د صوبایي اسمبلۍ حلقې چې د کلاسپلا آبادي 4.5 لکه آبادي ده دا یو سیټ لري د مسخیل سیټ ختم سو د شیراني سیټ ختم سوی د هغسې ستا د ارنایي سیټ ختم سوی د هغسې ستا د کلا عبدالله سیټ ختم سو او ستا په کوټې کې به 12 سیټان راتلو چې په هغه کې به 10 سیټان د پښتانه وو هغه یې په نه درولي دي داسې هلکه بندیان یې کړي دي چې هلته پښتانه په اقلیت کې بدلوي په دې صوبې کې
په دې صوبې کې 10 داسې د صوبایي اسمبلۍ حلقې دي چې هغه پر 2 لکه کم ووټو باندې جوړ شوي، په آبادي باندې جوړ شوي دي. آبادي 2 لکه زه کمه ده، په 1,20,000 ووټ باندې آبادي باندې هم دلته د صوبایي اسمبلۍ حلقه شته. نو خو اکثریت به خود ستا وي، وزیر اعلی به خود ستا وي. ضلع داسې جوړوي لکه خوږې چې وشي، په 20,000 1,000 آبادي باندې ضلع جوړوي. د پښتانه یوه ضلع، د دوی 5 ضلع، د پښتانه 1 ډیویژن، د دوی 3 ډیویژنه. د پښتانه په دې کابینه کې چې نن ناسته د فام 47 ده، په هغه کې 2 وزیران پښتانه دي، په 25 کسانو کې 2 کسان پښتانه دي. په نوکرۍ کې 10% نوکرۍ نسته، په بجټ کې 10% بجټ زموږ نسته. بیا چې موږ دلته راسو د کاروباریانو حضرات حالات داسې دي. نن ته په چشم باندې ژوند کوې، د ژوند د تېرولو به تا سره څه وي؟ تا سره به کاروبار وي، تا سره به تجارت وي. د افغانستان سره تجارت بند دی. دا چې د ده مالټې وي، د ده کیلې وي، د ده عام وي چې هغه قیمت زیاتوي، هغه است دی. سنټرل ایشیا ته افغانستان ته بیا تجارت خلاص دی، خو ته د افغانستان سره تجارت نسې کول. 2.5 ارب ډالر تجارت د افغانستان سره موږ دا وخت مکمله بند دی. دلته ستا زراعت په دې ځای باندې واورئ عزیزانو، زراعت دا په څه باندې دی؟ دا په اوبو دي. اوبه پاکستان کې چې کم زراعت دی دا په دریاب باسین باندې، یا ستا په 11 دریابونو باندې چې د پښتانه 11 دریاب پر دې باندې دي. ستا پنجاب ټول زراعت پر دې دی، د سند ټول زراعت پر دې دی. زموږ د صوبې چې لاندې پټ فیډر کینال دی او کچک کینال چې کم دی، دا باسین پر اوبو باندې دا مځکې خړوبې دي، دا آباد دي. نن د جنوبي کله دم تنظیمونه دي. اوس پر کومه لاړ سو؟ پر کومه لاړ سو؟ کاروبار دره ختم کړئ، په زراو ټرکان ګاډۍ لارۍ دا دره ودرولې، زموږ په زراو بسان دره ودرول، زموږ تجارت دره ختم کړئ. اوس خو په کراچۍ باندې بله ډرامه روانه ده. دا اوس واقعات وسو. د یوسف خان کاکړ خورای پاروند را روان دی، غلو ټکان پکړی دي. هلته چې ریاست ته وای دا خو کلدم تنظیم دی، دا بیلې دغه یې کوي. عزیزانو 200 موټران د کلاتو د منګوچر په منځ کې 200 موټران، دا لوی موټران، دا 5-6 کسان ولاړ دي، هر ورځ 200 ولاړ دي چې نن ورسې 200 ولاړ دي. دا یې وړي غلا کوي، هغه ورځ مال وکړي. زموږ ریاست یا زموږ وزیران وایي دا خو بیلې د کلدن تنظیم دغه لګیا دی، غلاوې کوي، موټران دغه کوي، بیا لوی حمله کوي. او سړی دا د بوتل اوبه نه دي په جیب کې اخي، دا د موټر چابۍ نه ده، دا موټرسایکل نه دی غره ته خېږي. 500 موټران دي، دا چیرې درئ؟ ریاستي ریټ چیرې دی؟ 6 کسان په دې روډ باندې په دې ځای د نسۍ او د کلاسي پلا په منځ کې دا غلاوې هر ورځ روان دي. ستا ریاستي ریټ کمه دی؟ بله ورځ په پښین کې خل را روان دي، راتر شوي دي، ټکان یې پکړي دي. 1 کسان د یو کوره په شهادت باندې ورسېدل. پارنایي کې داسې د غره څنډه نسته، داسې سر یې نسته چې پر هغه باندې د چیک پوسټ نه وي. د اف سی د چیک پوسټ مخ ته بلکل داسې لکه د سټیډیم د ګیټ مخ ته یو ګاډۍ ته اور اچولی دی. هره دویمه ورځ هلته ګاډیانې سوځي. چاله وکړې دا څوک سوځي؟ ولې سوځي؟ حکومت وایي دا خې کلدن تنظیم ډیلې سوځي. هغه بیا وایي ورور هغه وایي موږ یې نه سوځو. اوس یا خدایه ایرانه په دیو ګاډۍ سوځل کږي، خل پورته کږي، خل مړه کوي، خل په شهادت رسوي، او بیا زموږ مدعیم نه دی معلوم. یو وایي ما نه دی کړی، بل وایي ما نه دی کړی، یو وایي هغه کړی دی، بل وایي هغه کړی دی. تر دې بد حالت چې ستا دشمن نه معلوم، پښتونه تر دې بد حالت پر تا باندې نشي راتللی. نن واقعات کږي په سیوۍ کې، پارنایي کې، په دوکۍ کې، دغسې بیا ته راځه په موسخیل کې، دغسې بیا ته راځه
ها د بازیانو د سره غوړګیو په دې خوا باندې د غبرګ په خوا باندې ها د کلا عبدالله سره په تاڼې سوځل کېږي. ورور دا د پښتانه وطن دی. موږ نه یو خبر چار څوک یې کوي. موږ پر یو چا باندې الزام نه لګو، خو موږ دا واضح کړو چې زموږ د سر او مال تحفظ به ریاست کوي. ریاست د دې ځان نشي خلاصولی چې پلانکه یې کوي پلانکه یې کوي ریاسته. که ګاډۍ سوځي ذمهواره ته، که سړی لاپته کېږي ذمهواره ته، که سړی وژل کېږي ذمهواره ته. وینې سمال یې راوړه او هم دا خبره کوو که ته نه که بل دی که بل دی د پښتانه وطن دفاع کوو. زموږ وطن معلوم دی د بولانه څه چتراله د یو چا سر نفرت خبره نه کوو. د خپل وطن د دفاع خبره خامخا کوو. که په هغې باندې هر څوک خوا به دی خوا دی هغسې پښتانه وطن دا به د پښتانه نه بې نیسي. جرأت بم نه کوې او که د چا سره بدي کوې دواړه مدعیان ته وایو که بدي کوې ورسه په خپل وطن کې که یو مړه کوه هسې مړی کوي که بل مړه کوي. د پښتانه وطن ته به خپل جنګ نه راوړې. دواړه فریقین ته وایو د پښتانه وطن ته به جنګ نه راوړې. که نه که بیا تا راوړئ موږ ته هر څه موږ د بلوڅانو د هر څه حمایت کړی دی. که بیا راوړئ بیا پښتانه درېږي بیا به څوک ګیله نه کوي چې موږ ته چا نه دي ویلي. نو قدرمنو عزیزانو نن ستا په دې وطن کې یو واره بیا د دهشتګردانو د دین او دنیا پر نامه باندې دې جنوبي پښتونخوا ته لکه څنګه چې رضا الله بیان کړ نن یو واره بیا هغه د ګوډ او بیټ په شکل کې یو فورس جوړوي هغه ته وایي امن فورس ورته وایي. یو واره په بلیلي کې وو بیا کشلاخ ته لاړو په سرانانو کې دي داسې بیا په دغه کې دي دا نسۍ ته راوړي دا کیمپ چې کم دی د مسلم باغ مهاجر کیمپ چې کم دی اوس یې دې ته راوړي او موږ هغه خلکو ته وایو چې ځان ته پښتانه وایي بس یې کوي زیاته د پیسو دا شوق پرېږدي دا لوږه ختم کوي. دومره ظلم دومره زیاتوب دومره ته انسانیت ته تیر چلن چې ته چا خلاف دا فور جوړې د چا خلاف یې جوړې د پښتانه ورور خلاف یې جوړې د چا بخله یې جوړې د پیسو دپاره یې جوړې او ته که په دې باندې په غفلت یې ستا حشر به معلوم سي ستا حشر به معلوم سي مړی به د څوک نه کې پیدا د خاندان نوم و نشان به د څوک نه کې پیدا. بیا دا ستا پلاران چې نن ستا پلاران دي تا پلار کړی دی دا پلار به سبا تا ته په غضبي دا پلار به سبا تا داسې ورکي داسې به د ټوټې ټوټې کې چې ته تصور نسې کولی او ستا خاندان ستا لمسی کړوسی ستا لس پوښته دا ولکه بیا د پښتانه د غدارۍ د پیغوره باندې ځان خلاص کړي. موږ ته ورته وایو چې پښتانه ستا لاندې درانه دي ستاسو نومان نه اخلي 3-4 کسان دي ستاسو نومان نه اخلي نو په کار به شرم وکړه توبه وکړه بس په پټه خوله کښېنه. دا اصلي دا خلک دا په پښتانه وطن کې دا بدامني هره ورځ وایسونه دي هره ورځ پیغامات دي هره ورځ ورور چا د ځانه کومندانان جوړ کړي دي له ځانه دغه جوړ کړي دي دمکیانې دي دلته چیک پوسټونه دي خلک بې عزته کوي بتې اخلي په کلا عبدالله کې د اختر زه رانیولي بیا تر نن ساعته پورې 22 کسان په شهادت رسولي دي په درزنونه یې زخمیان کړي دي. دا د دوی د دې امن فورس د دې دغه ګټه موږ ته رارسي دا د دې کار دپاره جوړ کړی دي دا وسلې د کومې خوا راځي دا پیسې د کومې خوا راځي دا دوی چې داسې کلی عام ګرځي دا څله ګرځي نو دا حالات نن پر تا باندې مسلط دي. ته به سبا د خپل کور نشې راوتلی د چلو اوبه به ته نه لرې 15 روپۍ به نه لرې کاروبار به نه لرې ته به نوکري نه لرې ته به دلته امنامان نه وي ستا به عزتونه په عمل کږي ستا پر کور باندې به چاپې وي ستا پر کور باندې به درنه نوځي پر تا به جیلونه پر تا به تاڼې ډکې وي که نن پښتونه ته نه سوې راپورته. موږ غاړې خلاصې کړې دي موږ غاړې خلاصې کړې دي
موږ د هر قام دوست وطن دوست مذهبي پارټۍ له ورغلي یو موږ یو واره نه دا زموږ درېیم واره دی موږ خواست کوو چې راسئ د پښتانه وطن دپاره د دې قام دپاره راسئ د جنوبي پښتونخوا دپاره راسئ ودرېږئ نن ستا په وطن کې الاټمنټ دی ستا په دې روډ جوګیزي کې الاټمنټ سوی دی ستا په دې لنډۍ کاکړ خراسان کې الاټمنټ سوی دی ستا په دې مسلم باغ هندباغ کې د ژوب یو سړی دی ټیکهدار دی الاټمنټ یې کړی دی ستا په بر کاروبار دی هم ټیکې کې بیا به نو ستا بیا په دې وطن کې ته د ما ولاکه یو انچ مځکه بیا جوړه کې یو فوټ روډ ولاکه راځه جوړ کې یوه مشنډري ولاکه روغه راځه پاته کې چې ته به دې اسانه یې په دې روډ به بیا ته په دې داسې په اسانه راځه ته رژې دا روډ به بیا پر تا باندې د توا ټکی که بیا په دې روډ باندې ته راتر سوې که پښتونخوا نیشنل پارټي پښتانه او د هندباغ د کلا سیف الله د ژوب او بیا د خانوزۍ خلکو پر دې باندې دغه وکړي موږ دې سیاسي پارټیانو ته وایو که قام دوست دي که وطن دوست دي که مذهبي دي که ملګیر پارټیانې دي رضا الله تاسو ته بیان کوم موږ ورلو خبره مو ورسره وکړه څه پارټیان چې پاته دي هغوی له مرزو چې راسي کم او بیش په دې درو څلور نقطو باندې یوه نقطه دا ده چې الاټمنټ نه منو دویمه نقطه دا ده چې زموږ د افغانستان سره تجارت دی درېیمه نقطه دا ده چې زموږ په وطن کې چې زموږ کم حالات دی دا په ارنایي کې دا په منګله کې دا په زرغونه غره کې دا په کلا عبدالله کې دا په دوکۍ کې دا په کلا سپلا هندوباغ برشور توبه په دې ټول علاقو کې چې کومه بدامني ده د دې په خلاف دا درېیمه خبره دا چې زموږ ګاډیانې سوځول کېږي دا چې زموږ کاروباري حضرات تنګل کېږي دا چې زموږ ټول کاروبار یې ختم کړی دی د دې په خلاف باندې او دا چې زموږ د وطن اوبه دي د دې لپاره ډیمونه راسي پر دې پنځو نکاتو باندې راسي دې قام ته لاړ سو راسي یو کانفرنس وکړو د ټولو پارټۍ میټینګ وکړو راسي د دې ټولو پارټۍ تر نظارت لاندې په مشري کې د جنوبي پښتونخوا یو ډېره لویه ستره نماینده جرګه چې هغه دا جرګه یو واره خو دا فیصلې وکړي یو واره دا فیصلې وکړي بیا په ټول وطن را سم سي د ټول وطن هر جماعت وګوري هر کور ته لاړ سو زه پکښې چې هر جماعت ته دا زما تاثر کول دی پښتونخوا نیشنل پارټۍ مشرانو تاثر کول دی چې د دې جنوبي پښتونخوا هر جماعت ته مږدو هر پښتون ورور سره وینو په دې جماعتونو کې چې راسي دې جرګې ته د دې جرګې په حمایت کې سپورټ ته راسي په دې ټول وطن کې جلسې وکړو جلوسونه وکړو مظاهرې وکړو که بیا نه کېدله بیا راسي شټر ډاون هړتال وکړو که بیا نه کېدله بیا راسئ په ښارونو کې دننه پیجام وکړو که بیا نه کېدله بیا راسئ دا مین ښاراوې بندې کړو که بیا نه کېدله بیا راسئ چې لاړ سو کوټې ته ټول پښتون نن چې دا کم خل ناسي تر دې سل چنده پښتانه به راوځي بیا راځئ کوټې ته لاړ سو که بیا نه منله بیا راځئ اسلام آباد ته لاړ سو که بیا هم نه منله نو پښتونه بیا سر خلاص که چې ریاست او پاکستان تا نه خپل ګڼي او ریاست پر دې لګیا دی چې د پښتانه معاشي قتل عام به کوي د پښتانه نسل کشي به کوي بیا بله یوه لاره موږ سره نه ده پاته قدرمنو عزیزانو وروڼو زموږ دا خواهش دی چې دا ټول پارټیانې د موږ سره پر دې لاره باندې لاړې سي که بیا نه تله تاسو به ټول لاس پرته کواسئ چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ به بیا د دې مسایلو پر حواله خپل عمل طی کوي که بیا موږ تر هر حده پورې تلو تاسو به له موږ سره درغږئ بیا موږ په خپل قام باندې د خپل وطن پر خلکو باندې بیا غږ کوو زموږ قام زموږ وطن له موږ سره درغږي نو تاسو له موږ سره کال وکړئ چې تاسو له موږ سره ولاړ یاستئ که نه یې ولاړ دا ستاسو کول دی چې تاسو به ولاړ یاستئ وطن به ګټو که به نه ګټو قام به ګټو که به نه ګټو قام به سیال کوو که به نه سیال کوو په دې صوبه کې خپل اختیار ګټو که نه ګټو برابري ګټو که نه ګټو